شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. زه یم اکبر هوټي چې په بنیادي توګه باندې تعلق مې د قانون د پیشې سره دی، خو لیکوال هم یم، د شعرانو سره مې علاقه ده. او بیا د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان سره زما یو وابستګي ده، یو تړون مې دی ورسره. هر کال ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان یو روایت ایښی، یو ډېر کامیاب روایت ایښی چې د خپلې ژبې د خپل ادب د پرمختګ دپاره، د دې د ودې دپاره یو مشاعره راجوړي. دغه مشاعره یوازې که د تفریح یو ذریعه وي، نو د هغې په شا باندې چې کوم بنیادي مقصد دی هغه د خپلې ژبې، د خپل کلتور او د خپل ادب وده ده. دې سره چې دی نو زمونږ اورېدونکي چې دي نو هغې یو ډېر ښه مقصد اخلي، او بیا دغه شعرونه چې کوم دي، په دغه شعرونو کې چې کوم بیا مقصدي شعرونه دي، نو هغه زمونږ د اورېدونکو تګلاره کې یو مهم کردار لري. زه دې مشاعرې ته په مثبت سوچ باندې ګورم، او زه د پښتو ادب په سمه سترګه کې د دې مشاعرې کردار مهم ګڼم. ډېر زیات د پښتو مینوالو، د پښتو او پښتنو مینو، زه د ریډیو پښتونخوا د چارواک ساجد صاحب یو جهان مننه کوم چې نن یې ریډیو پښتونخوا کې 92.6 په دې کې موږ مردان شاعران ادیبان راغونډ کړي دي، او یو مشاعره به اوس کېږي. یقینا چې دا یو ښه کاوش دی، یو ښه قدم دی، او که دغسې د اختر په موقع یا د یو میزادۍ په موقع، د 23 مارچ په موقع دا شانتې ادبي هلې ځلې کېږي، او هغوی شاعران ادیبان راغوښتي شي او د هغې خیال ساتلی شي. یقینا چې دا یو ښه قدم دی. زه یې ستاینه کوم. او اصل چې یو قام نه، حضرت باچا خان رحمت الله علیه فرمایي چې یو قام نه ژبه ترې وکړه شي نو اروک شي، او چې ژبه ورته سپکه شي نو سپک شي. نو د ژبې خدمت چې کوم دی کول پکار دی، او هغه ریډیو پښتونخوا خو لازم دی. هغه ځکه چې دا خو نوم یې داسې دی چې دا پښتونخوا او پښتو دا لازم معلوم دي. زه یو بیا د ساجد صاحب چې کوم دی یو جهان مننه کوم، زموږ شاعران ادیبان دي چې کوم دی راغونډ کړي او د پښتو مشاعره به اوس کېږي. د پښتو مینوال راغلي دي، فیض صاحب هم رانه راغی، داسې راسره ویډیو او ayaz حسرت ته خدای پاک ژوندی لري، ژوند یې حفظ شه چې زما دا ریکارډینګ کوي تاسو ته. نو زه د دې ټولو پښتو د مینوالو د خپلو خاورې غمګین معیاري یم، او زه تاسو ته سلام کوم. خوشحاله اختر که لوی او که وړوکی د مسلمانانو مذهبي تهوار هم دی، ثقافتي تهذیبي تهوار هم دی، او دا یو داسې موقع چې په دې باندې د ژوند ټول څانګې، د ژوند ټول میدانونو کې چې کوم دی خلک په مختلفو طریقو باندې دا ورځ نمانځي او خوشحالۍ کوي. نو دا مختلفې نشریاتي ادارې چې نو هغوی هم په دې ورځ باندې یا په دې موقع باندې خپل خصوصي نشریات او خصوصي پروګرامونه چې دي هغه خپلو اورېدونکو ته وړاندې کوي. نو دغه شانتې د مشاعرو هم یو ډېر مضبوط روایت دی چې د ریډیو سټیشنونو، د مختلفو ریډیو سټیشنونو هغه وخت په وخت مشاعرې نشر کوي. خصوصا بیا ریډیو پښتونخوا 92.6 چې کوم دی کال په کال د اختر د ورځ چې دی دا نمانځي او مختلف پروګرامونه کوي، او په دغه پروګرامونو په سلسله کې چې کوم دی یو د مشاعرې تابع هم کوي. نن یې هم د دغه مشاعرې تابع کړې ده. د مردان د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي شاعران چې دي هغه یې راغوښتي دي، او هغوی خپل کلامونه د ریډیو پښتونخوا اورېدونکو ته چې دی هغه خپل کلامونه پیش کوي، وړاندې کوي، او د هغوی د ذوق او د هغوی د ادبي ذوق چې کوم دی د هغې تسکین چې دی د هغه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان سهار تاسو ته چې دی نو مخامخ یم. پښتونخوا ریډیو مردان سره زما چې کوم دی نو ډېرې مضبوطې اړیکې دي. دلته چې کوم دی دې ادارې
مال چې کوم دی یو شناخت راکړی دی، پېژندګلو راکړې ده. څومره چې ریډیایي چینلې دي هغې پښتونخوا ریډیو مردان دا خپل یو ځانګړی رنګ لري او د دې کار د دې زیار چې دی هغه د ډېرې ستاینې وړ دی او هغه په دا معنی په دې اساس باندې چې په مختلفو موقعو باندې پښتونخوا ریډیو مردان مختلف پروګرامونه چې دي نو هغه راجوړی. هغه که زمونږ قامي ورځې دي او هغه که زمونږ چې کوم دي نو کلتوري ورځې دي، زمونږ تهذیب سره د هغې تعلق دی. زمونږ د خوشحالۍ مختلفې موقعې چې دي نو پښتونخوا ریډیو مردان هغې له یو خاص سلیقه ورکوي، یو ترتیب ورکوي او د دغې حوالې سره چې کوم پوهان دي هغه خپل سټوډیو ته راوړي، مختلفو پروګرامونو کې چې کوم دي هغې له چې دی نو موقع ورکوي. دا نن چې کومه مشاعره ده دا هم د دغې یوه کړۍ ده، دا اختریزه مشاعره ده او دا اختریزه مشاعره یو طرف ته زموږ محمد د اختر خوشحالۍ ورکوي، بل طرف ته زموږ چې کوم شاعران دي ادیبان دي دې مشاعرې سره د هغې حوصله افزایي هم کېږي، د هغې چې کوم دی ډاډګیرنه هم کېږي، مرستې کېږي. ځکه چې هغې ته تورې نه مومو چې زه دغه زیار د دوی چې دغه وستایم او د دې په شا باندې چې کوم دی زموږ پروډیوسر صاحب دی ساجد صاحب هغې هم د ډېرې داد چې دي مستحق دي، ځکه چې داسې قسم د پروګرامونه راجوړول هغه یو ګمنام صفایي نه چې کوم دی بغیر هغه ناممکنه دي. نو الله دې هغې له چې دی نو هم ډېر ژوند ورکړي، توان دې وله ورکړي، طاقت دې وله ورکړي چې داسې قسم د موقع هغه د مردان او شاعرانو له ادیبانو له هغه هغې ورکړي او هغې دلته راشي. مونږ ډېر خوشحاله یو چې زه هم د دې ادارې یو چې کوم دی نو فرد ځان ګڼم، ځان کوربه ګڼم، دلته ورکوي راسي دلته کې چې دی مختلف پروګرامونه کوي. زه هم دغه ټول شاعران ملګري دي زموږ ډېر نږدې ملګري دي نو دوی ستایم او دوی په دې صراحت باندې هرکلي خوشحالي ډېره مینه ډېره مننه. خنزیر او شاعر صادق سے